د بلخ ولایت والي په مزار شریف ښار کې له مرکزي دارالیتام څخه لیدنه وکړه او اقتصادي ستونزو حل په موخه یې دغه مرکز سره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې د بلخ ولایت والي سره د امنیه قمندان او د یاد ولایت د پوهنې رئیس هم ورسره وو، په مزار شریف ښار کې د مرکزي دارالیتام څخه لیدنه وکړه. دوی ژمنه وکړه چې یاد مرکز سره به د ښوونې په برخه کې هر ډول اسانتیاوی برابروي. هدف بازدید ما از دارالیتام این بود که یتیما را ببینیم، اگر در دارالیتام کدام مشکلاتی باشه از مشکلات خود با خبر بسازیم او به مشکلات یتیما با وخت رسیدگی شوه. په همدې حال کې د بلخ ولایت د پوهنې رئیس ډاډ ورکړ چې یاد مرکز سره به اقتصادي ستونزو حل په برخه کې هڅې کوي. هغه په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلانو څخه وغوښتل چې دغه مرکز سره لا ډېرې مرستې وکړي. نزدیکای 100 نفر فعلا ما شاگردان در دارالیتام مرکزی ولایت بلخ داریم. البته در اعاشه و در معاشاتش وزارت جلیله معارف با امر ما همیشه همکار است و ماهانه بر از اینا اعاشه و معاش و هر چیزش برابر میشه. در دوم قدم والی صاحب چندین سال میشه که با امر دارالیتام ما 1% کمک هم به دوی شازی است. د یادونې وړ ده په دې دارالیتام کې نږدې 100 تنه ماشومان ساتل کیږي چې اړین مالی کومک ته اړتیا لري.